بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږو ملګرو دوستانو چرته چې وي ښاد او آباد اوسئ. نن مهم خبرونو کې یقینا چې تاسو ته به اوس اندازه مو شي چې تیر زما نورو ویلاګونو کې یا نورو ویډیوګانو کې چې کوم خبرونه وو تاسو ته اوس یو ځل بیا تصدیق کیږي خو د پاک افغان صلح په حوالې سره او تورخم بارډر کولوېدو یا دغه په حوالې سره چې ما کوم خبرونه تاسو ته درکړي یقینا اوس تاسو ته پته لګي چې دغه معامله کوم طرف ته روانه شوه، ډېر ښې طرف ته روانه شوه او دواړو طرف ته یو ځل بیا خبرو اترو او دغه معاملات طی کولو او دې منځ کې چا کردار ادا کړی دی او څه روان دي په دې باندې هغه مکمل اپډیټ به درکوم. بل خوا خیبر پښتونخوا کې یو خو مختلف واقعیات افسوسناک واقعیات کیږي، بل خوا خیبر پښتونخوا نه څه رپورټونه دي هغه به هم تاسو سره په دې کې ورکومه او ځنې پکې یو ریپورټ رښتیا تاسو سره به دې کې هم شیر کوم. یو خو د خیبر پښتونخوا حوالې سره دی چې هلته کې یو خطرناکه بیماري هم ډېر زور راخستی دی. ورسره صوبایي اسمبلۍ نن خاص اجلاس چې کوم راوختی دی امن او امان او دغه ټول صورتحال باندې کوم واقعیات شوي دي هغه به هم ورکې بیانوم او یو ریپورټ خاص اکثر زه ځان نه یا خېټې نه خبرې نه کوم بلکې مختلف چې کوم چاپ کیږي اخبارونو کې یا مستند ادارو کې نو هغه ریپورټونه تاسو سره زه اکثر مخې ته راولم. اکثر ملګري وایي چې یاره دا یا افغان خلاف دي یا پالیسي خلاف یا څه وي، خو دا حقیقت وي. اوس یو ریپورټ چې کوم اقوام متحده د سلامتي کونسل تجزیاتي معاونت کوي او دا مختلف معاونت کوي په بدنیانو متعلق یو نگرانی کمیټي وي چې هغه هر ملک کې خپل اثر رسوخ لري، خپل ایجنټان لري، خپل یو طریقه کاري وي، خبرونه روباسي ډېر هغه چې هغه موږ ته نه وي پته هغه اندروني حکومتونو کې هم لاس وي. نو هغه یو ریپورټ جاري کړی دی افغانستان حوالې سره چې هغه به هم زما هغه خبرونو تصدیق وکړي چې کیدای شي تاسو هغه ویلاګ یا خبرونه لیدلي وي زما چې ډېرو کې ما ویلي وو چې افغانستان طالبان خپل منځ کې چې کوم اختلافات دي یا څه کوم هغه دي هغه ګو کې چې هغه نه دي کنټرول دي، خو هغې حوالې سره هم تاسو ته تصدیق وشي او دا ریپورټ هم ډېر دلچسپ دی چې تاسو یې اخره پورې ویډیو وګورئ او کوم ملګرو نه یې سبسکرایب کړی نو لازمي خپل مینې اظهار وکړئ. اول خبره به زه دا وکړم چې وړ خبرونه زه درکړم. یو خو نن خبر چې کوم راغلی دی هغه د یو بلې زنانه ته هم اسلام آباد های کورټ افغان ښځې ته هغې ته پی او سی کارډ یعنې پاکستان اوریجن کارډ حکم ورکړی نادرا ته چې ته فوري ورکړي شي ولې چې هغې خاوند پاکستاني او دغه شان چې کوم د ریګولر کیسونه وي دا خو روان وي دا کیږي. وړ خبرونه سره پیله کومه بل خوا بجوړ کې بیا ټارګټ کیلینګ هم دغه شانتي نور یا چې کوم دهشتګردي په حوالې سره اپریشنز وو هغه کې 15 دهشتګرد مړه شوي دي او یو فوجي میجر هم شهید شوی دی. د سره سره نور هم په صوبه کې بنو کې کرک کې یا دغه شانتي نور په کې واقعیات چې کوم دي شهادت پسندو مختلف کرویانې هم دغه شانتي تیرا کې دغه روانې دي او صوبې کې دی وخت کې امن او امان حوالې سره که تاسو ګورئ نو نن اجلاس هم د خصوصي دپاره رابللی شوی دی چې په دې حوالې سره صحیح غور وکړی شي او صوبې کې کوم صورتحال دی په دې باندې یو جامع پالیسي مخې ته راولي. خو اوس ګورو چې صوبایي حکومت څومره زور لري یا خپلې پالیسیانې څنګه واضح کوي نو دا به وخت ثابت کوي. خو دې وخت کې صوبه په ډېر زیات مشکل کې ګیر شوي ده. یو بل خبر د صوبې دغې کال په نسبت سره چې ایچ آی وي ایډز چې یو خطرناکه بیماري ده چې دغه 1280 کیسونه په دې کال کې رجسټر شوي دي او یقینا چې دغه ډېر تیزۍ سره دغه یو خطرناک بیماري ده ایډز بیماري چې په تیزۍ سره پیلویږي او د دې بندوبست چې کوم دی هغه نشت برابر دی نو دغه باندې هم یو ریپورټ جاري شوی دی. اوس نن چې کومه دغه تاسو سره پاک افغان صلح باندې به اوس راشم بیا ریپورټ تاسو سره کومه چې د ریپورټ کې ډېر دلچسپ هغه دي چې طالبان منځ کې چې کوم صورتحال دی په دې حوالې سره ریپورټ کې یو خدا ده چې هغه په حوالې سره چې کوم جاري شوی دی
هغه هم مختلفو اخبارونو کې هم په مختلفو ویب سایټو باندې به هم راغلي وي، تاسو کیدای شي وګورئ. خو هغه نه مخکې پاک افغان صلح یعنی او دغه چې کوم هغه دی او دښمن یقینا چې انډیا هم دی نور هم داسې ډېر غواړي چې او دغه متکي صاحب هم خپل سپیچ کې ویلي و چې درېمګړی کس چې کوم دی دغه اختلافات زموږ زیاتول غواړي. دواړو طرف نه نرمي بیانونه، دواړو طرف نه بیا یو ښه جسټس روان شو او دغه طرف ته اشاره ده چې اوس په دا معامله حل کړی شي او دغه خبرونه تاسو سره ما اول نه هم شیر کړي او دی چې کوم نوی کال راځي دي کې دا زری دی چې دغه چې کوم لارې بندي یا دغه د کوم شخړه ده دا به ختمه شي. اوس په دغه کې ټول نه زیات کردار چې کوم دی هغه علما کرامو ادا کړی دی، هغه نه علاوه سعودي عرب هم په دې کې خپل لوی کردار ادا کړی دی او اوس دغه خبرې ته یو ټینګوالی یو داسې منظم طریقه به جوړیږي چې بیا به دا دیرپاوي او انشاءالله دا مخته په دې باندې نور هم ښه والي غرضي. بل خوا دې کې یو بل خبر هم زه در کومه چې افغان حکومت هم په دې وخت کې دهشتګردۍ ښکار دی. تاسو ګورئ چې د خاص غړي یعنې دوه خودي کال کې خاص غړي چې کوم دي طالبانو حکومتي غړي په یو کور کې دمکې شوبله هم داسې دمکې کې نو هم د ترهګرۍ ښکار کیږي. همدغه شانتې هغه کې دا ریپورټ ځکه تاسو ته چې واورئ چې د ریپورټ کې هم دغه شي اشاره ورکړې شوې نو طالبانو ته هم حکومت کې اندروني یا بهرني چې کوم سازشونه دي هغه روان دي نو دې وخت کې پاکستان سره معاملات ټیکول هغو ته هم ډېر زیات ضروري ده. اوس دې حوالې سره یقینا چې خبرونه ډېر چاپ شوي ډېر به اورئ خو موږ هغه کوشش کوو چې ډېر لکه د روغې جوړې طرف ته او دغه چې کوم منفي پروپاګنډې دي هغې ختمه وشي. اوس په دغه کې که تاسو وګورئ دغه چې کوم اوس ریپورټ تاسو سره زه کومه دا چې کوم د اقوام متحده سلامتي کونسل تجزیات یې لکه زه نن وایم دا چاپ شوي دي. هغه وایي چې په افغان طالبان حکومت کې اندروني اختلافات چې کوم دي هغه خاص طرف ته اشاره ورکوي چې امیر المؤمنین هیبت الله اخندزاده چې کوم پالیسیانې دي یعنې سخت دریځي پالیسیانې هغه سره اختلافات یا دغه شانتې لري. بل هغه نه علاوه شدت پسند سرګرم ګروپونه چې هغه کې داعش هم شته هغه په هغه کې سرګرم دي چې هغه کې ځینې د هغه طالبانو سره نږدې هغه لري. لکه دا ریپورټ خو ډېر لوی دی تفصیلي دی خو تاسو سره زه ښه دوحال ویمه. بل دا وایي چې شهري علاقو لکه کندهار کې یا کابل کې دغه شانتې شهري علاقو باندې طالبان یو منظم طریقې سره هغه روان دي خو دغه شانتې افغانستان کې ډېرې علاقې شته چې هغه ځای کې هغه شانتې پالیسیانې عملي کیږي نه یا چې کوم طالبان هغه ځای کې ټاکلي شوي دي یا چې کوم حکمراني ده هغه حکمراني هغونه مختلفه ده لکه خپل منمنې هم پکې شته او یو نیم ځای کې یکه دوکه خامخا دا کیسې پکې هم راځي. خو اصل معامله د شدت پسند ګروپونو ده چې هغه په دغه کې ډېر زیات کار کوي او دغه کې بیا یو بل هغه دا ورکوي چې لکه اوس حقاني نیټورک په کابل باندې عمل زیات دی او د هیبت الله ګروپ چې کوم دی هغه په کندهار باندې دی یعنې کندهار او کابل بیل بیل هغه لري. بیا په دې کې اندروني اختلافاتو کې ځینې ملایان چې هغه نومونه هم مخې ته راوستلي دي هغه ملک بدر کړی شوي دي خپل عدونه هم لرې کړی شوي دي چې هغه کې پالیسیانو کې زیاتر د زنانو پالیسیانو باندې اختلافات لره چې هغو تعلیم یا د هغو نور حقوقو په حوالې سره اختلافات وو چې دغه سره د امیر صاحب سره په دغه کې پالیسیانو کې متفق نه وو. نو هغه کې یو معروف عالمي دین دی عبدالصمد غزنوي او بل لوی دی شیر محمد عباس چې دا ډېر هم معتبر څوکو باندې هم او دغه چې کوم په دغه کې لړ کې په دغه تور کې بیا بقاعده د هیبت الله صاحب والا یو خفیه هغه هم د جاسوسي هغه چا کې علما ډېر زیات شامل دي چې هغې مختلفو په دغه شانتې خلکو باندې یا حکومتي کې حکومت ته غړي چې کوم دي هغو باندې نظر ساتلو دپاره خپل ګروپ هم ساتلی ده چې څوک څه کوي او څنګه پالیسي یا حکم مني نه مني یا خپل عوام سره ظلم زیاتی خو نه کوي یا خپل چې کوم چا کم اقتدار باندې ناست دي کمې څوکۍ باندې ناست دي د هغې نه ناجایزه فایده خو نه اخلي
یا کم اختلافات لري اندرونی په دا ټولو باندې نظر استوي. دا ټول ملکونو کې وي، دا څه نوي خبره نه ده، خو بهرحال هغه خپل طرف نه هم یو ساتلی دی. یو د حکومتي لکه د طالبانو حکومت طرف نه خپل یو کونسل دی یا یو مخابراتو سیستم دی، خو هیبت الله صاحب خپله هم دا شانتي خفیه هغه ساتلی دي چې هغه چک بیلنس یا دغه شانتي نور معاملاتو باندې نظر اچوي. اوس دغه ریپورټ په داسې وخت کې ولې شایع شوی دی؟ اوس وګوره دې وخت کې چې کوم نړیوالې ادارې دي یا نور چې کوم ملکونه زیاتر چې کوم افغانستان سره په ځینې پالیسۍ او مخالفت لري چې هغه کې زنانو ولا تعلیم شو یا د حقوق شو یا دغه شانتي نور هغه باندې ډېر زیات تنقیدونه کیږي. نو په دې حوالې سره هغې پریشر هم کوي او دې وجې نه افغانستان طالبان اندروني او بیروني پس د دباو لاندې هم دي چې بیروني امداد یا دغه شانتي نور هغه ورسره نه دي روان. اوس په دې صورتحال باندې یقینا چې طالبان حکومت